د افریقا په صحراګانو کې چې هر سهار اوسئ له خوبه راپاڅي، له ځان سره وایي د دې لپاره چې ژوندی پاتې شوم باید د ځنګل تر خورا ډیر چټک زمري هم چټکه واوسم. د افریقا په ځنګلونو کې چې هر سهار زمري راویښیږي له ځان سره وایي د دې لپاره چې ژوندی پاتې شم راته پکار ده چې د صحرا تر هغې هوسۍ خو چټک واوسم چې د نورو په اندازه ګړندۍ نه ده. دا مهمه نه ده چې فطرت هوسۍ پیدا کړي یو که زمري. مهمه دا ده چې د ژوند په سیالۍ کې باید تر نورو چټک واوسو.